جنوبي وزیرستان لویر د جنوبي وزیرستان لویر په ډوګ سیمې کې د آل پاکستان ملک جانزیب شهید شپږم فوټبال ټورنامنټ په زړه اړه فاینل کې د کمباینډ فوټبال اعظم ورسک کلب د وزیر کلب وانا په وړاندې د پلنټي کوونکو له لارې بریا خپله کړه او د ټورنامنټ اتلوالي په خپل نوم کړه. د فاینل سیالي د شاوخوا 15,000 فوټبال مینوالو په شتون کې ترسره شوه. میدان له نندارچیانو ډک و او د لوبې له پیل څخه تر پایه د چکچکو نارو او د خپلې خوښۍ لوبډلو د ملاتړ شور ترې پورته کېده. په فاینل کې د اعظم ورس کلب او وزیر کلب وانا ترمنځ سخته او په زړه پورې سیالي وشوه. دواړو لوبډالو د یو بل په ګولونه پرله پسې بریدونه وکړو، خو د لوبې تر ټاکلي وخت پورې هیڅ لوبډاله ونه توانده چې ګول وکړي. د لوبې له مساوي پای ته رسېدو وروسته د اتلوالي پریکړې پلنټي کوونکي د ولاړ وو. په دې حساس پړاو کې د اعظم ورس لوبغاړو خپل اعصاب کنټرول کړو، پنلټي کیکونه یې په بریالیتوب سره وول او وزیر کلب وانا ته یې ماته ورکړه. د اعظم ورس له بریا سره سم میدان خوشي په جشن بدله شوه. زرګونه نندارچیانو د اتلي لوبډلې په ویاړ چکچکې او شعارونه ورکړل. په داسې حال کې چې لوبغاړو هم د خپلې تاریخي بریا خوشحالي له خپلو مینوالو سره شریکه کړه. په دې ټورنامنټ کې له خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د جنوبي وزیرستان له بېلابېلو سیمو څخه شاوخوا 20 لوبډلو ګډون کړی و. د څو ورځو په اوږدو کې ترسره شوي سیالۍ کې ګڼې پیاوړې لوبډلې یو د بل په وړاندې لولبېدې او نندارچیانو ته یې له جذباتیت او هیجان څخه ډکې لوبې وړاندې کړې. جنوبي وزیرستان کې د فوټبال بېساري شوق. د ټورنامنټ منتظمینو او سیمه پیزو مشرانو ویل چې د جنوبي وزیرستان لویر ځوانان په فوټبال او نورو لوبو کې ستر استعدادونه لري، خو د مناسبې لوبغالۍ وسایلو او فرصتونو نشتوالی د ځوانانو لوبغاړو په وړاندې ستره ستونزه ده. دوی ټینګار وکړ چې ورزش کولی شي چې ځوانان له منفي فعالیتونو څخه لرې وساتي او د روغتیا مثبت فکر او سالمي ټولنې په لور یې رهبري وکړي. وینوال ویل چې لوبې یوازې د فزیکي روغتیا لپاره نه دي، بلکې د سولې، ورورولۍ، زغم، یووالۍ او ټولنیزې همغږۍ په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. د فاینل په لوبه کې د شاوخوا 15,000 کسانو ګډون یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د جنوبي وزیرستان خلک په ځانګړې توګه ځوانان له فوټبال سره بېساري مینه لري. د سپورټ سټیډیمونه د جوړولو غوښتنه یې کړې ده. فوټبال مینوالو د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی او چیف سکرټري څخه غوښتنه وکړه چې په جنوبي وزیرستان لویر کې د سپورټس اسانتیاوو او پراخېدو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. دوی غوښتنه وکړه چې په وانا، برمل، شکیت، توخلي او نور سیمو کې د په عصري اسانتیاوو سمبال سپورټس سټیډیمونه جوړ شي او موجوده لوبغاړي دې هم ورغل او معیار کړل شي. د میاشتې کېږي خو ډسټرکټ سپورټس افسر نشته. بل لوري ته لوبغاړو د دې خبرې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په جنوبي وزیرستان لویر کې له تېرو 2 میاشتو راهیسه ډسټرکټ سپورټس افسر نه دی ټاکل شوی. د لوبغاړو په وینا د سپورټ افسر د نشتوالۍ له امله د لوبو د فعالیتونو تنظیم او د لوبغاړو ستونزو له زیاتې شوي دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې ډسټرکټ سپورټس افیسر وټاکل شي څو ورزش فعالیتونه په منظم ډول دوام مو او سمیزو استعدادونو ته پرمختګ لا ډیر فرصتونه برابر شي. د فاینل په مراسمو کې د ټورنمنټ منتظم سیراب خان وزیر، د پاکستان پیپلز ګوند ضلعي جنرال سکرټري عمران مخلص، د واني ضلعي پریس کلب مشر او خبریال ادم خان وزیر، د عوامي نیشنل ګوند مخکش مشر ملک انور، سیمیزي مشران او په زرګونو فوټبال مینوال هم موجود وو. دا ډوب د فاینل یوازې د یو لوبي پای نه وو، بلکې د جنوبي وزیرستان د ځوانانو د استعداد د فوټبال سره د هغوی د مینې او د سیمې د ورزشي راتلونکي یو روښانه انځور هم